بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوم العطله زمونږ د عربی 12 نمبر درس دی. یوم ورځې ته وایي، عطله چوټۍ ته وایي. نو په دې درس کې به مونږه هغه جملې ذکر کوو چې کوم د چوټۍ دپاره استعمالیږي او سټوډنټ طلبه کرام چې کوم په چوټۍ کې کارونه کوي هغه موافق به مونږه دلته جملې راوړو. اول جمله په دې کې دا ده: کیف تقضي العطلة الاسبوعیه؟ څنګه هفتوار چوټۍ ته تیرې. کیف څنګه تقضي تیرې العطلة چوټۍ الاسبوعیه هفتوار، یعنی د هفتې په یو هفته کې یا اتوار چوټۍ وي یا د جمعې چوټۍ وي. نو که ته یو کس نه تپوس کې نو څنګه به تپوس کې عربی کې؟ نو داسې به تپوس کې کیف تقضي العطلة الاسبوعیه، ته هفتوار چوټۍ څنګه تیرې. او دویم نمبر په دې کې انی ذاهب الی بیتی وقد قدمت عریضة العطلة الی الاساتذه. انی یقینا زه ذاهب تلونکی یم الی په طرف بیتی کور خپل ته، وقد او په تحقیق سره قدمت ما وړاندې کړی دی، مقدم کړی پیش کړی مې دی، عریضة عریضه درخواست، العطلة د چوټۍ الی الاساتذه استادانو ته. نو انی ذاهب الی بیتی وقد قدمت عریضة العطلة الی الاساتذه، بېشکه زه کور ته تلونکی یم او ما استادانو ته عریضه پیش کړې ده د چوټۍ دپاره. اما انا فلی شغل مهم فی السوق، زما په بازار کې مهم کار دی. ما ته زما په بازار کې مهم کار دی. اما انا فلی هر چې زه یم ما دپاره شغل یو شغل دی یعنی کار دی، مهم ضروری، مهم فی السوق په بازار کې. اما زید فیرید الخروج فی سبیل الله، هر چې زید دی دا اراده لري د وتلو ده د الله په لاره کې. اما زید هر چې زید دی فیریدو بس دا اراده لري الخروج د وتلو فی سبیل الله د الله په لاره کې. اما زید فیرید الخروج فی سبیل الله، هر چې زید دی دا اراده لري چې زه به الله په لاره کې وځم. هل من احد یبقى فی المدرسة هذه المره؟ آیا یو کس باقی پاتې کیږي په دې مدرسه کې؟ یو کس. هل آیا من احد یو کس یبقى باقی پاتې کیږي فی المدرسه دی په مدرسه کې هذه المره دې ځله. هل من احد یبقى فی المدرسة هذه المره، آیا یو کس باقی پاتې کیږي په دې مدرسه کې دې ځل؟ نعم او خالد یرید اراده لري غسل ثيابه چې هغه خپل جامې ووینځي، خپل جامې ووینځي. نعم خالد یرید غسل ثيابه، او خالد غواړي چې هغه خپل جامې ووینځي. ملابسی جامې زما وسختن جدا، وسختن سخا جدا ډیر، یعنی ډیر سخا دي. ملابسی وسختن جدا زما جامې ډیرې سخا دي. ناولني الفرشة والصابون، ناولني مال راکا الفرشة برش د جامو وینځلو برش، والصابون او صابون. ناولني الفرشة والصابون مالا راکا برش او صابون. این انوبة الماء، د اوبو پیپ چرته دی، یعنی د اوبو پیپ چرته دی چې زه بیا په دې باندې جامې وینځم کنه. برش او صابون خو دې راکه. اوس تپوس کوي چې این چرته دی؟ انوبة الماء پیپ د اوبو، هغه اوبه هغه پیپ چې هغه نه اوبه راځي چې زه په دې باندې جامې وینځم هغه چرته دی؟ این انوبة الماء، چرته دی د اوبو پیپ. من فضلك اعصر لي هذا الثوب،
وبخه یا برای مهربانی دا جامې خو راته لږ نه چوړي که من فضلک برای مهربانی یا وبخه اعصر لی ماته نه چوړ که هذا الثوب دا جامه دا جامې دا کپړه ماته دا څه شی که دا راله نه چوړي که أين سأنشر ثيابي زه چېرته خپل کپړې خورې کمه أين سأنشر ثيابي زه خپل کپړې چېرته خورې کم اوخو مې وینځل چېرته یې خورې کمه أين چېرته سأنشر زه خورې کم ثيابي جامې خپلې أين سأنشر ثيابي زه خپل کپړې چېرته خورې کمه هل عندك معلاق أريد أن أعلق ثيابي ایا تا سره هنګر شته زه غواړم چې خپل کپړې هلته هنګر کې ځوړندې کم هل عندك ایا تا سره شته دی معلاق هنګر أريد زه غواړم أن أعلق دا چې هلته ځوړندې کم ثيابي جامې خپلې معلاق هنګر ته وایي هل عندك معلاق أريد أن أعلق ثيابي ایا تا سره هنګر شته هنګر هغه ته وایي چې جامې پکې ځوړندې او أريدو زه غواړم اراده لرم ان أعلق دا چې زه ځوړندې کم ثيابي جامې خپلې متى کله تغتسلو ته غسل کې متى تغتسلو و کله غسل کې متى تغتسلو ته به غسل کله کې أريدو زه غواړم ان اقلم دا چې کټ کم اصفاري نوکان خپل فناولني مال راکا مقلمة الأصفاري ناخون کارد ناخون تراش أريد أن أقلم أصفاري فناولني مقلمة الأصفار زه غواړم چې نوکان کټ کما نو ماته ناخون تراش راکا أريد أن أقلم أصفاري فناولني مقلمة الأصفار أين منشفتي أريد أن أمسح وجهي زما تولیا چرته ده زما تولیا چرته ده أريد زه غواړم أن أمسح وجهي دا چې زه مخ پې وچ کم مسح پې کم أين منشفتي چرته د تولیا زما أريد زه غواړم أن أمسح وجهي دا چې زه مخ وچ کمه أين منشفتي أريد أن أمسح وجهي زما تولیا چرته ده زه غواړم چې مخ پې وچ کمه أريد زه غواړم أن أنظف الأسنان دا چې زه پاکې کما خپل غاښونه أريد زه غواړم ان دا چې أنظف پاکې کما الأسنان غاښونه أريد أن أنظف الأسنان زه غواړم چې غاښونه پاکې کما